کله چې لمر ونغښتل شي روښنایي ولاړه شي او کله چې ستوري تت خواره واره شي یعنې بېنوره شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د 10 میاشتو بلار بیوخي په خپل حالت پرېښودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناور راغونډ او سره یو ځای کړل شي د یو او بل د قصاص په خاطر او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ ښخې کړی شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې ده او کله چې عملنامې پرانیستل شي او کله چې د اسمان پرده بیرته کړل شي او کله چې دوزخ په زوښ راوستل شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت